علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. مولانا سے محترم استړي مشي، خیر دې کراري د خی صحت ښه دی، کور کې خیر دی، الله دې عزت وکړي، رب دې خیر درکړي. یو دوه درې ورځې نه وم چېرته تللی وم، ستاسو میسیج راغلی دی، ډېره زیاته بخښنه به کوئ جناب. تاسو میسیج رالیږلی دی، یو ملګري چېرې یو زنانه ده ډېره سخته بیماره ده او ماشوم یې په ګېډه دی، نو دا خطره ده چېرې دا مور به مطلب بیمارۍ کې ډېره ګډه وډه شي، نو دغه ماشوم د 4 میاشتو لا نه دی، نو دا د دې اسقاط کولی شي، دا غورځوی شي او که نه. جناب عالی دا مسله صرف ځان ته په ذهن کې کېنوئ چې دې ته د اسقاط الحمل مسله وایي، صحیح دی. فتاوی شامی کې غټ مطلب هم ورباندې ایښی، مطلب فی اسقاط الحمل، باب نکاح الرقیق کې. نو خلاصه دا ده چې په 4 مذهبونو کې صرف د احنافو مذهب داسې دی چې یاره د 4 میاشتو نه وړاندې چې یو 100 ورځې کېږي، که چېرته د مور صحت خراب او انتهایی د عذر حالت و، نو بیا د دې ماشوم ساقطول یا اسقاط د دې ماشوم دا جایز دی، لیکن سره د کراهت بیا هم. لیکن که بالفرض عذر نوي او شرعي عذر نوي، نو بیا اسقاط د احنافو په نسبت باندې هم دا ګناه ده، بیا د ګناه نه خالی نه دی، سره د په خلاص شو. لیکن په 3 مذهبونو کې چې کوم نور 3 مذهبونه دي، هغې کې که عذري او که غیر عذري د دې ساقطول دا ګناه ده، ځکه چې دا باقاعده طور سره د آیت نه معلومه ده چې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. نو هغې په ظاهر د آیت ته ګوري، نو ظاهر د آیت د وجې نه باقاعده طور سره حکم دا لګولی چې بالکل اسقاط الحمل جایز نه دی. لیکن موږ وایو چې هغې کې د اولاد ټکی راغلی یا ولا تقتلوا النفس راغلی، او نفس الوي د هغې نه مخکې خو دا علقه وي یا مزغه وي، نو دا نفس اله ګرځي چې روح پکې وي، او د 100 ورځو چې 4 میاشتې کېږي د دې نه وړاندې په دې ماشوم کې روح نه وي، نو چې روح نه وي نو نفس نه دی، نو چې نفس نه دی فلهذا د عذر شرعي د وجې نه، د انتهایی عذر د وجې نه اسقاط بیا جایز دی. دا مسله باقاعده طور سره فتاوی شامی حل کړې، 3 جلد 106 نمبر صفحه ده، مطلب فی اسقاط الحمل په باب نکاح الرقیق کې. دا قرنګې دا مسله الموسوعة الفقهية الكويتية حل کړي. دا وایي چې صرف احناف داسې دي، وذهب الحنفية الى اباحة اسقاط العلقة حيث انهم يقولون باباحة اسقاط الحمل. خو بیا وروسته دی وایي کنه چې په احنافو کې لوی فقيه وكان الفقيه علي بن موسى الحنفي يقول انه يكره، خامخا د کراهت تحریمي نه خالي نه دی. ابن وهبان وایي فاباحة الاسقاط محمولة على حالة العذر او انها لا تأثم اسم القتل. دون ګناه پکې نشته دی چې څونه په قتل کې ده، لیکن د هغې نه لږه راکمه ګناه پکې شته. دا قرنګې دا مسله باقاعده طور سره فتاوی هندي حل کړي، 5 جلد دی او 411 نمبر صفحه د کتاب الکراهیت دی، الباب 18 في التداوي والمعالجات وفيه العزل واسقاط الولد. دا قرنګې دا مسله باقاعده طور سره فتاوی محمودی حل کړي، ډېره مزیدار او ښکلې حل کړي. فتاوی محمودیه 13 جلد 321 نمبر صفحه د باب التداوي والمعالجه. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا رحیمی ډېره ښکلې حل کړي، ډېره مدلله حل کړي. فتاوا رحیمیه 10 جلد 1 نمبر صفحه ده کتاب الحذر والاباحه. دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا حقانی هم ډېره ښکلې حل کړي. یاره په لنډو الفاظو کې فتاوا حقانی مې په دې خوښې لنډ الفاظ وي، خو ډېره ښې مسله حل کړي وي. فتاوا حقانیه 4 جلد او 550 نمبر صفحه ده او باب الجنایات دی. او دا قرنګي دا مسله باقاعده طور سره احسن الفتاوا حل کړي. احسن الفتاوا خو ډېر اوږد تفصیل ور باندې کړی، بې انتها ډېر زیات اوږد تفصیل دی. احسن الفتاوا خو غټه مقاله ور باندې لیکلې ده، ضبط تولید و اسقاط حمل، نو 8 جلد او صفحه د 340 کتاب الحذر والاباحه. نو خلاصه بداوي چې صرف په 4 مذهبونو کې د احناف مذهب دا دی چې دغه ماشوم د 4 میاشتو نه وړاندې وي او حالت هم انتهایی د عذر وي. که انتهایی د عذر حالت نه وي نو د 4 میاشتو نه وړاندې د دې ماشوم اسقاط بیا هم جایز نه دی او ګناه ده، لیکن د عذر په وجه یا خو مکروه ده یا ګناه لږه کمه ده. لیکن که 4 میاشتې ورباندې تېرې شوې او روح پکې واچولی شو، بیا چې ډاکټر ورته ووایي چې یقیني دا مور مړه کېږي
بیا هم دا ماشوم نشي ساقطولی، ځکه د یو انسان د بچ کولو دپاره د بل انسان قتل بیا جایز نه دی. او دکې چې یو ځل روح راغی نو دا بیا انسان شه، نفس شه. نو چې نفس شه نو د دې بچي د بچ کولو دپاره مور نشي مړه کوی او د مور د بچ کولو دپاره بچی نشي مړ کولی. فلهذا بیا به په خپل حالت پرېږدي، بس هغه به بیا د الله فیصلې ته انتظار وي. که مور بچ کېده مور به بچي، او که بچی بچ کېده بیا به بچی بچي. لیکن د څلورو میاشتو نه مخکې مې درته مسله وکړه چې د احنافو مذهب دغه دی. السلام علیکم ورحمة الله تعالی.